یاره هندوستان په پاکستان حمله وکړه په ایمان دا یو خبره واورئ خپل خبره بس کوم زه چې کله جیل کې هم صفا صفا وایم که نیسي ما ونیسه په جیل کې هغه علما هغه طلبا قسم په الله قرآن مې مخې ته دی هغوی به دا دعاګانې کولي یا الله په دې ملک د هندوستان حمله راوله موږ به د هندوان فوج ملګري ګرځو د خپل فوج ملګرتیا نه کوو دومره ظلمونه شي دا قرآن مې ورته مخې ته کړ که دروغ ورکې وام ما کې به ایمان چې هغوی به دا دعاګانې کولې چې یا الله په دې ملک هندوان راوله د هندو تایید به وکړو موږ سره به دومره ظلم هندو نه کوي زموږ مدرسې جومات سره به دومره ظلم هندو نه کوي څومره چې زموږ د فوج د ملک وکړي دا به هغوی وي اوس که په دې معنی سي ومې خو دا درته زه قرآن مې ورته مخې ته کړ دومره دې د خلقو زړو دردو تا سره به تایید وکړي دومره پښتانه دې وټاکول تا سره به تایید وکړي ستا ملګرتیا به وکړي تا پسې به د زنده‌باد چغې ووایي که غلطه وایم ووایي وبه کې در سره تا کوم ظلمونه کو دې ملک سره تا کوم ظلمونه کو د دې پښتون سره تا کوم د پښتون بچو نه جوړو یا الله د دې ملک افسران چې د پښتنو بچي جوړوي الله خپل بچي وجوړوه امین پې الله په خپلو کورونو کې خپل بچي پې وجوړوه الله خپل بچي پې وجوړوه بس تا د پښتون بچي وجوړول تا د پښتون هر کور کې په سوات او ملکنډ کې هر کور کې غم راوستی دی هر کور کې دوه او درې مړه کړي دي و تا سره به دا پښتون تایید وکړي تا خو پښتون دومره تنفر پیدا کړ دومره نفرت دې د پښتون د ځان نه پیدا کړ چې سن 65 کې تا سره پښتون ولاړو سن 71 کې تا سره پښتون ولاړو په بل غزا کې تا سره پښتون ولاړو د پښتون په لاره چې بدلی د پښتون بچي به ته سلوټ کولو د پښتون په لاره چې بدلی تا ته به د پښتون بچي د خپل کور نه شوده او پی رایستل تا ته به د پښتون بچي د خپل کور نه چای راکړي دومره در سره مینه وه تا چې نن پښتون سره څه وکړل پښتون دې ذلیل که رسوا که آیا پښتون به ستا تایید وکړي دا مې د زړه درد نه ته څو خبرې وکړي خدای ته خپل آینه صحیح کوي خدای ته خپل ځان صحیح کوي ګنې ورنه زما د نبي په خیرو کې راغلي زما نبي خیرې به وایي نبي اسلام وایي شراب چسکي په ده سره وایي سره تیز وایي لعنت دی ستا د ملک افسران د شرابو نه بغیر وخت تیروي په ایمان وایه ټول نه یادوم الا ماشاء الله ستا په دفتر کې هر فرعون ناست دی ته خو د موسی نبي د فرعون تذکرې کې هغه به د نه هیر شي مړه که د دې دور فرعون دې وکته وړوکې نه وړوکې چې په دفتر کې ناست دی او سپین ږیری لاړ شي په ایمان واره څومره سکون دي څومره پې د سپي غوندې غپار کوي بابا پله کښېنه بابا هلته کښېنه بابا تنګول مه کوه کوي که نه کوي دا هغه وړوکې افسر ګوټی دی ته د موسی نبي د فرعون تذکرې کې ستا ملک پار دفتر کې الا ماشاء الله ټول نه یادوم الا ماشاء الله مې ځکه وي فرعون ناست دی ستا ملک به ښه درز ومومي ستا ملک به ښه درز ومومي هېڅکله نه ځان سم کوي که د الله رحمت غواړئ او د نبي د خیرو نه ځان بچ کول غواړئ ځان سم کوي او زما د ملک مشرانو او زما د ملک واکدارانو ځان سم کوي ګنې ټول عمر به په دغه لعنت کې ګیر یئ او دا ملک به ښه درز ونه مومي کله که ژوندی وم سوچ د الله عذاب په دې ملک باندې په دې شکل کې وي دا ملک به ښه درز نه مومي که غلطه وایم وایي که نه نیسي به تاسو که ما چې تاسو غلي یئ ما خو د سر نه د انګلي مرګ هسې مې یو ځل را روان دی هغه مرګ به څومره د حیا او غیرت وي چې مرګ د شهادت د الله په دین نصیب شي د الله په دین مرګ نصیب شي دی ما ته لا وصیتونه کوي ملګري راشي یاره جي خیر که نه یاره جي خیر که نه یاره جي خیر که نه هلکه پرېږده تر څو پورې به دا خیر کوو تر څو پورې به دا خیر کوو په دې خیر او د خیر په مصلحت کې مو ملک تباه کړ د دې نه یېرېږو چې جیل ته به لاړ شو د دې نه یېرېږو چې مرګ ما مخکې یو خبره کړې وه چې کوم ملا حق نه بیانوي دا غدار دی د قوم سره د پسې موس نه کېږي د پسې جنازه نه کېږي غدار دی چې حق نه بیانوي